السلام علیکم د سکون راډیو د خبرونو رسنیز څخه مو د نیوزیلند او مهم خبرونو ته هرکلی زه کرم خان سمسوریم. له ایران او پاکستان 215 نورې کورنۍ راستنې شوې دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې له ایران او پاکستان 215 کورنۍ راستنې شوې دي. یاد وزارت ویلي دی چې د تورخم له لارې 12، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 4 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د سرچینې د معلومات له مخې د دغو کډوالو له ډلې 320 تنه او 100 سیم کارتونه ویشل شوي، 10 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول شوي او سلګونه کورنۍ ته ځینې نورې مرستې ویشل شوي دي. هالنډي پلاوي د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست له هالنډي پلاوي سره د ځمکې د تودوخې له برېښنا تولید په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې هالنډي پلاوي په دې برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه هالنډي پلاوي پرون د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست سره هم کتلې او د نفت او ګاز د استخراج او ورڅخه د انرژي د تولید او د نفت د پروسس کارخونې د جوړولو په برخه کې هم پر پانګونې لیوالتیا څرګنده کړې ده. زلمي خلیلزاد په فلوریدا پوهنتون کې د ملي نړیوال امنیت موسسې په غونډه کې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د امریکا او سرپرست حکومت ترمنځ یوازینۍ رسمي هوکړه د دوحې هوکړه ده. نوموړی وایي سرپرست حکومت دغه هوکړې ته ژمن دی او د دوحې هوکړه کولی شي چې د ټرمپ له حکومت سره د سرپرست حکومت د تعامل بنسټ واوسي. کندهار کې د اوبو رسولو درو کانالونو جوړول چارې پیل شوې. د کندهار ولایت د کرنې اوبو رغولو او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د نږدې 6 میلیونه افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د درو کانالونو جوړولو چارې پیل شوې. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې دغه کانالونه د سپین بولدک په زنانه مارکیټ، کسي او ستونکاري سیمو کې د UNDF سازمان په مالي ملاتړ د 15.8 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم کروندګرو لپاره د UNDF په مالي مرسته د کندهار، ارغنداو، دامان او ډنډ ولسوالیو کې 8 شنې خونې جوړې شوې وې. لکه څه د راتلونکي شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جی پینګ د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې لیدنه وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان ویلي چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه به په پلازمینه لیبیا کې د اسیا د پیسفیک د اقتصاد همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي صادراتو به 80% تعرفه ولګوي. دا و د سکون راډیو د خبرونو رسنیو څخه د نیوزیلند او مهم خبرونه. تر بیا د الله حافظ.